السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې په دغه 10 روژو کې د لوی اختر د میاشتې یوه روژه نیول سړي نورې په وس نه یې پوره، او دغه رنګه باندې بعضې خوند دي چې هغه په دې ورځو کې په مریضي کې وي، نو په روژه نسي نیولی، نو چې بیا هغه کمې روژې ونیسي. دا د شریعت په نظر محترمه یو خو ښځینه دي، هغه که د روژې قص ولري چې کس که روژه مې نیولې وایي، خو که د ښځینه مریضي ورباندې راسي نو په دې صورت کې دا روژه نسي نیولی، خو زړه یې غواړي چې روژه ونیسي، نو چارواخا کس و هغه باقیمانده روژې ونیسي، د دې نور روژو ثواب الله موت جفت ورکړي، په موت ثواب ورکړي، ځکه که د دې عزم اراده وه خو عذر یې درلود. او پاته دا نارینه ورته نو باید دا نه ده پکار چې روژې نه ونیسي. اکثره نارینه پوښتنه کوي وایي چې نږدې روژې ونیسم نو څنګه دي؟ دا ښځینه په دې عبادت کې په نارینهو غوښتلي دي، ماخوذ دلته را معلوم شول، په دې قرآن په ختم کې، په روژو کې، په درودو کې، حتی په خیراتو کې، په دې ټولو شیانو کې په نارینهو غوښتلي دي. ما عملي ولیدله، زما د مسجد کار شروع دی، ډېر کومک ښځې کې کوي. زما شاګرد غیرت خان او زما مسجد په د ښځو په پیسو جوړېږي. نه څه ویلی چې دا نارینه ولې داسې کمزوري دي، په روژو کې کمزوري دي، په ختمو کې کمزوري دي. اوس ګوره دا ښځینه زنانه ګروپونه چې دي د ښځو، هر ګروپ ځان ته خپل ختم د ختم ګروپ لري، د هفتې د جمعې دی 2 3 4 ختمو کې په زرهاو درودونه وایي، په لکاو استغفارونه وایي. د نارینهو یو موږ نسو برابرولی چې د ختم ګروپ ورجوړ خدای په لحاظ ولې داسې کوئ؟ عبرتونه د څه دپاره الله را کړي دي، سړی باید عبادت وکړي. نو محترمه ټولې روژې ونیسه، دغه 10 که ټولې نسي نیولی بیا نو هغه اخري 3 روژې ونیسه، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مرض څخه روایت دی، ابو هریره مبارک وایي ما من ایام الدنیا العمل فيها احد الا الله تعالی. وایي د دنیا په کومه ورځ چې الله پیدا کړي دي، هیڅ ورځ الله ته په ورځ کې عبادت دومره نه دی محبوب لکه په دغه 10 ورځو کې. روژه د کال ثواب لري، او شپه روڼولې د لیلة القدر ثواب لري. نو محترمه په دې کې نهایي کوشش وکړي دغه روژې ونیسي. فضایل الاوقات امام بهقي صفحه 2 دې ته مفصل بحث ورکړی دی، باب نمبر 10 باب تخصیص الایام العشر من ذي الحجة بالاجتهاد في العمل. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.